أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 21م سبق دی. په نن سبق کې زموږ سبق چې دی دا ګریټینګز یعنی سلامونه یو چاته چې ته مخامخ کېږې یا هغه تا ته مخامخ کېږي هغه به څه درته وایي ته به څه ورته وایي. موږ خو مسلمانان سره مخامخ سو موږ سره وایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خدا الفاظ موږ وایو موږ مسلمانان چې ته د غیر مسلم سره یو ځای سې دی څه درته وایي ته څه ورته وایي. د غیر مسلم سره یو ځای چې سې هغه درته وایي های. که چیرې ته ډېر سره شناخته واست د ناستې ولاړې خلک واست بیا های لفظ درته استعمالي یعنی د هغه چا دپاره چې ډېر ناست ولاړ سره هغه دپاره های استعمالیږي او د هغه چا دپاره چې یو څه د عزت لفظ دی هغه بیا استعمالیږي هلو. ګوره چې تا ورته های د یم های جواب درکوي که تا ورته هلو د هلو جواب درکوي. دا چې تی مخامخ سوی های معنا سلام هلو معنا سلام. دا چې دی دا د غیر مسلم دپاره. موږ ته مسلمانان به خپل السلام علیکم ورحمت الله چې د پیغمبر علیه صلات وسلام تحفه د هغه به نه پرېږدو. موږ به هغه سلام د خپل مسلمانان په میان کې سره وایو او پاتې سو د غیر مسلم سره په های باندې یا په هلو باندې په دې باندې به بیا سلام ورسره وایو. د دې څخه وروسته دی درته وایي ګډ مارنینګ معنا سهار مې په خیر. ګډ معنا په خیر مارنینګ سهار ته ویل کېږي. ګډ مارنینګ سهار مې په خیر. که سهار ولو سهار درته وایي یعنی ګډ مارنینګ. که ده درته ویل چې ګډ مارنینګ ته به هم د ګډ مارنینګ جواب ورکوي. ګډ مارنینګ که تا ورته چې ګډ مارنینګ دی د ګډ مارنینګ جواب درکوي. ځکه د شپې د 12 بجو څخه بیا د ورځې تر 12 بجو پورې دغه ته دی د سهار دغه سلام وایي یعنی ګډ مارنینګ په دغه ټیم کې دی وایي یعنی د شپې د 12 څخه د سهار د 12 بجو پورې دی ګډ مارنینګ استعمالي. او غرمې ته بیا نون ویل کېږي. نون که چیرې غرمه وه بیا ګډ نون دیم ګډ نون درته وایي. او که ماپښین و بیا ګډ افټرنون ماپښین. ګډ افټرنون ماپښین دی په خیر. ګډ افټرنون ماپښین دی په خیر. چې ده کم دا درته ویله ته به هم هغه ورته وایي. که ده درته ویل چې ګډ افټرنون ته به هم ګډ افټرنون ورته وایي. که ده درته ویل چې ګډ نون ته به هم ګډ نون ورته وایي. بس چې د ده کم لفظ درته وایي ته به هغه لفظ ورته وایه. دا د ده د خبرې جواب دی. مازدیګر ته بیا د مازدیګره څخه تر ماښامه پورې دې وخت ته بیا ایونینګ ویل کېږي. دی درته وایي ګډ ایونینګ مازدیګر دی په خیر یا ماښام دی په خیر. ګډ ایونینګ ماښام دی په خیر. ته به هم دغه الفاظ جواب ورکړې. د شپې دا بیا چې در ماښام ورتې سي بیا شپه دې ته ویل کېږي نایټ شپه ته ویل کېږي. ګډ نایټ شپه دی په خیر. ګډ نایټ شپه دی په خیر. بس د دواړو دغه جواب دی چې دی څه درته وایي ته به هم هغه ورته وایي. که تا ورته ویل دی هم دغه درته وایي. یا موږ اوس وایي ورځ دی په خیر. ګډ ډی ورځ دی په خیر. ګډ ډای ورځ دی په خیر. بس دغه د دوو نفرو د میلاوېدو یعنی د سلام و کلام اوله پلا دغه دی چې دوی سلام کوي یا خبره سره کوي. اوله خبره دا ده های ګډ مارنینګ. د دې څه وروسته بیا درته وایي هاو آر یو خو موږ ته یې ویلی دي کم ټینس دی. ټینس یې ته پیدا کړي په کم ټینس کې دی. هاو آر یو یعنی ته څنګه یې. هاو آر یو ته څنګه یې. ته به په جواب کې ورته وایې آی ایم فاین زه ښه یم. آی ایم فاین زه ښه یم. اینډ یو او ته ګوره آی ایم فاین یوه جمله سوه اینډ یو بله جمله سوه. یو خو بیا سوالیه سوه. زه ښه یم ته څنګه یې. زه ښه یم آی ایم فاین اینډ یو او تاسو. د دې خبرې جواب بیا دا دی چې تا ورته ویل اینډ یو او تاسو دی بیا جواب درکوي وای آی ایم فاین ټو. ګوره اکثره د دې خبرې داسې وي چې ډېر الفاظ دی کې کاټوي ځکه زموږ تاسو د خبرو ابتدا ده د خبرو شروع ده. هر لفظ موږ پوره وایو آی ایم فاین ټو زه هم ښه یم. آی ایم فاین ټو زه هم ښه یم. دی کله داسې هم وایي فاین ټو یا ساده خالي فاین ووایي هم سید فاین. بس دا رقم هم درته وایي. د دوی مجلس دا رقم دی. دا هغه وخت راځي چې ډېر استعمال راشي بیا ته خپله په پوهېږي چې دا ځای نه ویل کېږي دا ځای کټېدلی هم سي دا ځای ویل کېدلی هم سي. بس د نن سبق دغونه اندازه په فکر کې ولرئ. په راتلونکي سبق کې به بیا موږ دا مجلس کوو چې ته چیرې ځې څه کار کوې چیرې یې کوم ځای له روان یې په څه کار باندې اخته یې ستا کور چیرې دی ستا ورور څوک دی ته د چا زوی. دا خبرې به بیا انشاءالله په راتلونکي سبق کې کوو. خوشحاله او قدرمن اوسئ. دا ویډیو در سره شیر کوئ چې نور ملګرو ته ورسیږي. ډېر ملګري میسجان اوس هم کوي. ډېر ملګري یعنی زموږ درسونه زموږ سبقانو ته دی نه دي رسېدلي. نو چې دا ویډیو ته یې شیر کړي یو ملګری یو ویډیو پیدا کړي زموږ درسونو ته به راورسیږي زموږ
درسونه به ټول پیدا کړي نو دی به پیدا جې واخلي که چیرې کوچنیانو ته پیدا جې ناسته که لویانو ته جې ناسته هغه ګټه او خدمت کې به موږ ورسره شریک کړو ځکه دا خدمت چې موږ شروع کړی دی دا موږ د خپلې ژبې دپاره شروع کړی دی یعنې زموږ ژبه پښتو ده موږ د پښتو خدمت کوو خپلو پښتنو ته خدمت کوو نو د پښتنو خدمت یوازې پر ما نه دی پر تا هم دی ته یې هم شیر کړه ته یې هم ورسوو در بل پورې په دې باندې خرچه نه راځي یو علیحده مصرف نه پر راځي که چیرې مصرف پر راتللی بیا دا وینا ما نه کوله چې تاسې شیر کړئ خوشحاله او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته